السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مروغ جوړ لره. الله مو حافظو ناصر سه یو ورور سیف الخالد په نامه پوښتنه کړې ده چې دلته یو آغا صاحب ده هغه داسې یو تعویض کړی چې هغه کې د قارون د نمرود د شداد نومونه لیکلي دي. محترمه چې بی علمي ډیر سي نو دغه حالت ته خبر رسیږي. محترمه علامه زکریا کان دهلوی رحمه الله کنز المتواری د بخاری په شرح کې لیکلي دي. وای استشفاء علامه ابن الحجر رحمه الله په فتح الباری کې لیکلي دي که چیرته یو سړی مثلا تعویز کوي یا دم کوي یا شفا حاصلول غواړي نو په قرآن په حدیث په هغه ادعیه او اذکارو باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت وي جواز لري، یا په هغه متبرکو نومونو باندې چې هغه نومونه د انبیا علیهم السلام یا د صالحو انسانانو نومونه وي په هغه باندې تبرک حاصلول استشفاء تعویز یا دم جواز لري. محترمه او د امام قرطبی رحمه الله نه دا خبر نقل کړی ده دغه دواړو علماو. او کچیرته متبرک صالح خلق نوي لکه فرعون قارون نمرود دا خو کافران تیر سوي په دوی استشفاء حاصلول حرام او ناروا ده. محترمه دغسې تعویض کې چې څوک لیکي د ملایان نه محترمه کوډګر دي، د شرع لحاظه دا ناروا ده وروره جواز نه لري. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور عبدالله قیس په نامه باندې د پوښتنه داسې کوي د ورور پوښتنه چې یو سړی ده د هغه ګیره غټه ده، دی وایي چې زه هر وارې مخ ته اوبه اچوم دا 3 وارې نو په ګیره کې ګوتې وهم بیا هم د ګیرې تل ته اوبه نه رسیږي. محترمه وروره دا ملګری غلط سوی ده. محترمه که ګیره د چا رنګړی یا وړه ګیره وله نو په ده باندې ضرور ده چې دی د مخ پوستکي ته اوبه ورسوي، دا فرض ده ور باندې چې دا د مونږ حنفي فقهاو په کتابونو کې ذکر کړې ده. او که چیرته د چا ګیره غټه وله نو چې غټه وه بیا د ګیرې تل ته اوبه رسول ضرور نه دي، صرف ګیره خلالول سنت دي وروره. او تا پوښتنه داسې کړې ده چې دغه ملګری چې ګیره هر وارې چې مخ ته اوبه اچوي دی وایي زه ګیره خلالوم، هر وارې خلالول نسته. محترمه د مونږ حنفي فقها داسې لیکي وتخلیل اللحیة لغیر المحرم، ګیره خلالول سنت دي خو محرم د پاره نه چې یو سړی احرام کې وي. بعد التثلیث دا معنا چې یو وارې تا مخ ومینځه 3 وارې د مخ په مینځلو کې به ته ګیره نه خلالوي، یو وارې به مخ 3 وارې وینځې پس له هغه نه به بیا ته په موټي کې اوبه را اخلي او دا به داسې هغه چې داسې زنه پورته ونیسي نو د کته له طرف نه به داسې دا اوبه ګیرې ته ور واچوي، داسې به یې را تېرې کړي، دا ګوتې به داسې پکې پورته تېرې کړي. نو دا یو وارې خلالول دا سنت ده. خو محترمه په دې کې د علماو اختلاف سته چې دا خلالول به په کومه طریقه وي. بعضې علما وایي خلال به داسې کوي مثلا د ستوني له طرف نه چې دا ګوتې داسې پورته بیا یې نو بعضې علما وایي چې دغه د لاس دا بطن یعنی ظاهر د لاس یو خو ظاهر د لاس ته یو باطن د لاس ته مونږ رغوی ورته وایي. دا باطن د لاس چې دا یو روایت داسې ده چې دا به باندې طرف ته وي او دا ظاهر د لاس به دا به د ستوني طرف ته وي، یو دا روایت ده. خو دا روایت صحیح نه ده محترمه. دا روایت علامه ابن العابدین شامی رد المحتار کې رد کړی ده، ځکه حدیث کې راځي چې ته به اوبه راخلي نو چې اوبه راواخلي نو بیا خو چې ته اوبه ور واچوي لاس داسې سرچپه ونیسي نو اوبه خو تویږي بیا خو د ګیرې خلال نه راځي. نو طریقه یې داسې ده محترمه چې اوبه به راواخلي او داسې به د ستوني لاندې د ګیرې ته ورنږدې کړي، داسې به ګوتې پکې تېرې کړي. همدغه خبره علامه ابن العابدین الشامی رحمه الله پر رد المحتار کې مختار ګرځولی ده. او شامی وی وکیفیته ان یخلل بعد التثلیث من حيث الاسفل الى الفوق،
شامی وی ثم علم ان هذا التخلیل بالید الیمنا، دا به په ښي لاس باندې خلالول کیږي ورور. الله پاک دې روغ جوړ لره کامیاب اوسې. وعلیکم السلام. قاری بدری په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې مثلا بعضې خلکو ته چې وایي چې دغه ناروا مه کوه، نو دوی وایي چې دا خو دغه م کړې ده، دا خو 20مه یا 21مه صدۍ ده، نو مولانا دا پروا نه کوي، نو په دې زمانه کې ته بزرګي مه کوه. دی وایي چې کوم اصل لري که نه. نو محترم وروره دا ناروا ده، هېڅ اصل نه لري او په شرع کې دا بنیاد نه لري. نو الله عز وجل دین چې را لېږلی ده او امتثال د امر د الله د نبي په اوامرو چې واجب ده، هغه تر ورځ د قیامت واجب ده محترمه. دا خبر حتی سړی چې باندې لا ګناهګار کېږي خو خود نوره خطرناکه مسله لا پکې ده، دا صحیح نه ده وروره، مطلقا غلطه ده. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور د پاکستان نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه دا ده چې د جمعې د لمانځه نیت به څه رقم تړي؟ محترمه وروره، د جمعې د لمانځه نیت لکه دا نور فارسي تړي، صرف جمعه ده پکې بس، نور هماغسې نیت به تړي لکه نور منځونو نیت چې تړي. دا هم محترمه فرض ده لکه نور منځونه چې فرض دي. صرف په سنتو د جمعې کې خلک پوښتنه کوي چې په سنتو د جمعې کې به نیت دي چا کوي، د ماسپښین نیت به کوي که د جمعې؟ نه محترمه، دا سنت د جمعې دي. اگر چې نفل و سنت په مطلق نیت هم ادا کیږي که بیخي وقت پکې ذکر نه کې، خو افضل دا ده چې وقت د ماسپښین پکې یاد کړل شي. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور قاری مسعود حماسی په نامه د پاکستان نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې په مانځه کې سترګې پټول څرنګه دي؟ محترمه، د مونږ حنفي فقها وایي چې په مانځه کې سترګې پټول دا تنزیهي مکروه دي، دا د مونږ د حنفي فقهاو رایه ده. خو که چېرته یو سړی داسې و چې مثلا سترګې چې پټې نه کړي په مانځه کې خشوع نه برابریږي، او چې سترګې پټې کړي بیا یې په مانځه کې ښه خشوع برابریږي، نو بیا د دغه سړي دپاره سترګې پټول هېڅ مکروه نه دي. او صحیح خبره هم همدا ده. علامه ابن العابدین شامی رحمه الله دغه مسئله ذکر کړې ده. دی وایي چې سترګې پټول دا ثم الظاهر ان الکراهة تنزیهیة، بیا وایي چې الا لکمال الخشوع فی الدر المختار کې مثلا بان خاف فوت الخشوع بسبب رؤية ما يفرق الخاطر فلا يكره، بل قال بعض العلماء انه اولاد دی وليس ببعيد. نو بیا کراهیت نشته. حدیث نه مونږ استدلال کوو مونږ احناف، اذا قام احدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه. دا حدیث امام طبرانی رحمه الله روایت کړی ده، اگر چې په حدیث کې ضعف شته ده محترمه. الله پاک دې روغ جوړ لره. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې که یو سړي نه د ماخوستان ویتر پاتې وي، نو چې کله دغه سړي نه د ماخوستان ویتر پاتې سول، نو سهار راجیګ سو، هلته صبح صادق داخل ده، نو دی به اول دغه د ویترو قضایي راګرځوي او که به اول د سهار لمونځ کوي؟ محترمه، د مونږ د حنفي فقهاو رایه دا ده، خصوصا د امام ابو حنیفه رحمه الله په رایه باندې چې قضا د ویترو واجب ده. نو که چیرته یو سړي نه ویتر پاتې سوي ول سهار وختي، دی چې راجیګ سو نو مونځ یې وکړه د سهار، او دی صاحب الترتیب و او سهار مونځ یې وکړه، یعنې د سهار لمونځ یې وکړه، ویتر یې ونه کړل، دا د سهار مونځ یې د نه صحیح کېږي، ځکه ویتر باید له مانځه نه مخکې وسي. اول ویتر وکړل سي چې وخت وي، په دې شرط باندې، یعنې د سبایي وخت وي، مرد د راختلو ډار نه وي، نو اول به ویتر کوي، بیا به وروسته د هغه نه د سهار لمونځ کوي. د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه حدیث ده عن نبی صلی الله علیه وسلم قال بادر الصبح بالوتر،
تاسې چالاکي وکئ بادر الصبح بالوتر. نو علي قاري رحمه الله په مرقات کې لیکي ومذهب ابي حنيفه انه يجب قضاء الوتر حتى لو كان المصلي صاحب الترتيب وصلى الصبح قبل الوتر ذاكرا لم يصح. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یورور وحید الله حماسي په نامه د پاکستان نه پوښتنه کوي. د دورور پوښتنه داسې ده چې په چا او چا باندې به سلام نه اچوي. دی وی چې دا ستا په کتابونو کې کنه او په حدیثو کې شته کنه. نو محترم وروره علامه امام نووي رحمه الله په شرح المهذب کې او په کتاب الاذکار د امام نووي کې نو الته امام نووي رحمه الله لیکي چې په چا باندې به سلام نه اچوي. نو سید السلام اچول سنت دي خو استثناءات شته پکې محترمه. په ښځه به سلام نه اچي، په فاسق به سلام نه اچي، هغه څوک چې په اکل او په شور باندې مشغول وي سلام به نه پې اچي. جمعه په حالت کې چې سړی وي، بیت الخلا کې وي، حمام کې وي، ویده وي، خوب ورځي، ویده سوی نه لا ناعس وي، مونځ کوونکی وي، اذان کوي، کالی اغوندي، او هغه څوک چې لعب شطرنج کوي، اگر څه دي کې د موږ د حنفي فقهاو څخه خبر سته، او هغه سپینګیری چې ډیر مزاح او ګپې د شرع نه خلاف ګپ وایي لګوي او دروغجن باندې به سلام نه اچوي. هغه څوک چې کنځاوي خلکو ته کوي، او هغه چې په بازار کې د ښځو مخونو ته ګوري، مبتدع ته به هغه څوک چې په ښکاره باندې ګناه کوي او توبه نه تر نه باسي. نو ډیر داسې شیان دي محترمه علماو ذکر کړي دي په کتابونو کې. نو که ته داسې وکې د علامه نور الدین سمهودي شافعي رحمه الله کتاب پیدا کې په نامه د طیب الکلام بفوائد السلام، هلته یو فصل کې دي، بعضو کې صریح احادیث راغلي دي، بعضو دي پاره استنباط سوی ده وروره. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم سلام. مولا نعمان اخوان په نامه یو ورور پوښتنه کوي چې د یو عالم سره محبت او مینه کول د دې په خاطر باندې چې دی د الله د دین خادم او حق ویونکی ده. محترمه د علماو سره محبت کول یا په دنیا کې د انسان سره ژوند محبت کول د الله عز وجل دی پاره دا یو مستحب ده محترمه، باید دا محبت وکړل سي. ځکه د سره دغه محبت د دې په خاطر چې د الله د دین حق وایي، دا د الله سره محبت ده وروره، بالکل دا یو مستحب او یو ښه کار ده وروره. الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې د ما یو تحقیق اورېدلی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت ته څوک ځي نو بعضې خلک سلام ورسره لیږي، ورته وایي چې دا د ما سلام هم د رسول الله په روضې وایه. نو دی وایي چې هغه تحقیق مې اورېدلی ده، هغه هم د بخاري په درس کې، او دی وایي چې څه لیکلي را لیږلي دي چې علامه عثیمین او یا فتاوا لجنه چې دا د سعودي د علماو دي چې دوی ناروا بلي، وایي چې دا حدیث صحیح نه ده. نو محترم وروره ته اصل کې د ما ټول مفصل تحقیق واوره. خادمان ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت ته چې څوک ځي او سلام لیږي نو هغه تحقیق که در سره وي هغه د ملګري ته راولېږئ. یو بل داسې ده محترمه صارم المنکی د علامه ابن عبدالهادي الحنبلي کتاب ده. نو دا د عمر ابن عبدالعزیز دغه عادت د څلورو مذاهب علماو په مناسکو د حج کې ذکر کړی ده وروره. نو که ته د ما مفصل تحقیق واوري نو خیر ده، داسې به نه کوو چې یو څو علما دغه بل دا ده چې د خلفو د سلفو نه همداسې تر نن زمانې پورې دا عادت ده، یعنی بغیر له نکیر نه، یعنی تقریبا این د عمر ابن عبدالعزیز نه تر اوسه پورې په کتابونو کې نه تنه احناف و شوافع و موالیک و حنابله او مالکیانو د ټولو کتابونو کې دا سته د محترمه او د معتمد علماو هم ذکر کړي، بیا په ډیرو سندونو باندې راغلی د وروره. او دا تا چې چا نه نقل کړی د سمه ده دا علما دي وروره، خو دا هغه متشدد علما دي او چې خو نو هر څوک پیژني وروره. الله پاک دې روغ جوړ لره.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور عبدالولي په نامه پوښتنه کوي چې مثلا سړی په اول صورت کې قل اعوذ برب الناس وایي، دویم کې بیا مثلا وروستی صورت وایي. محترمه د مونږ حنفي فقها داسې وایي که چیرته یو چا په اول رکعت کې قل اعوذ برب الناس وویلي، نو دی دویم رکعت کې قل اعوذ برب الفلق یا اعوذ برب الناس دا وروسته وایي که بیرته هغه تکرار وکړي. ښه ده. علامه ابن العابدین شامی رد المحتار کې لیکلي دي چې تکرار وکړي دا ښه ده له دې نه چې منکوس یې ووایي، معنا اعوذ برب الفلق وایي یا قل هو الله یا تبت یدا یا رایت الذی وایي. که بالفرض چا ویلي صرف خلاف الاولا مکروه تنزیهی د ورور الله پاک دې روغ جوړ لره.